د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و د خدای په حکم د رسول په اطاعت روان و د خدای په حکم د رسول په اطاعت روان و شل متاثر تر کافران دسی اعلی انسان و شل متاثر تر کافران دسی اعلی انسان و د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و وقف کړی ټول عمر پاک اسلام د پارا وقف کړی ټول عمر پاک اسلام د پارا د خدای په دین باندې ماین د سفیدا انسان و د خدای په دین باندې ماین د سفیدا انسان و د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و د دین ښکلا د دین رڼا و عجیبه انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و عبدالوهاب حاجی یو داسې فرشته انسان و د خولې وینا یې زندګي کې حقیقت ښکارېده د خولې وینا یې زندګي کې حقیقت ښکارېده و هر سړی ته ډېر غمخوار په زړه صفا انسان و